هغه خو ما څه غاړه کېږي که نه ګوره زه خو د الله ګناهګار شوم خو الله زه ولیدم که نه مخلوق خو زه نه یم لیدلی که نه پوه شولې صحیح ده. نو مطلب دا دی دغه خو الله درته زه پاک ویم که نه بدرنګه زما په خبره ته پوه نه شوې داسې جینکې هم کوي ګوره اوس ته یارېږې ته چا سره خبره نه کې یارېږي په ها دې خبرې کینې ها سره خبره نه کې ته زه وې تا جینکۍ سره ته نه نمبر کړې ومي سر ارسي ته یارېږي یار زمانه سره ریکارډینګونه کی زمانه سره دغه تاسې خبره ونه کی جینې نه یارېږي که نه هلک نه خو نه یارېږي ها هلک سره خو په ډاډه لګیا یې که نه ها وا نو زم درته دکې ویم که نه کله داسې ضروري نه ده چې داسې صرف سړی هی خراب دی یا سړی بلیک میل کوي نه وه داسې نه ده جنکو کې هم داسې چل ده چې هغه کوي دا کارونه دا دواړه لاسونه بیا ځکه د نو ډاوټ چې د جنکو لږ مطلب مظلومیت به لږ زیات وي د سړو به د هغې مقابله کې کم وي خو ما پرسنلی زه تاته ویم چې ما داسې جینکې مطلب داسې جینکې اوس خو خیر یو په حق ورسېد داسې جینکې چې باقاعده سړي بلیک میل کړي او ښه غټ غټ سړي دا هم نه چې واړه ماړه هغې خپل ها عزت ها نه چپ شي هغې خپل عزت نه چپ شي هغې وایي نه یار مطلب دا زما لور ته پته ولګي دا زما خور ته پته ولګي دا زما مور ته زما پلار ته نو هغه پیسې هم ورکوي هغه هر څه ورکوي هغه ها خپل ها ځان ها خلاصوي لکه شیخ رشید چې دغه بلیک میل کړی و څه نام یې ده اوس په دغه کې واده ده دا خو مړه یو پته مې نه مطلب و. دا خو یو مخامخ نه کیس دی هغه که نه خو بلیک میل دا خو یو کېدو نه هغه مخامخ خو کیس دی څه هغه کیسونه چې کوم مطلب چې څوک پیژنیم نه که نه مطلب داسې زیات څوک خلک پیژنیم نه زیات نون پرسن هم نه وي او غریب د ښځو په خبرو کې راشي هغه مطلب پرسنلی ورته ویډیو کال یا پرسنلی ورته څه وایس میسیجز یا داسې وکړي نو هغه هم بیا بلیک میل کېږي هغه چې زما پلار ته پته ونه لګي دلته به ډېر داسې پښتانه چې هغې اوس هم خپل مطلب خپل فیملي کې اوسېږي جوینټ فیملي کې اوسېږي مطلب هغې د یارې نه بیا ظاهر خبره ده هغې بلیک میل کې راشي بیا چې دغه یو کس یا داسې څوک سړی خپل فرینډ سره خبره وکړي یا داسې نو بیا هغې نه پس دا همیشه دواړه طرف به ټیک کول پکار نو بیا به دا خبره صحیح کېږي داسې نه ده چې صرف جینکې دي یا صرف هلکانې دي دا مظلوم ځان نه هغه واده چې شوی دا واده شوي چې دا هغه جینۍ څه نامه حریم شاه ها حریم شاه ویډیو ما کتلې وه که نه بله ورځ یې مخې له راغله ګډ ته چې تھینک یو ویری مچ ښایسته یې ورته رنګ کړی پوه شولې والله شیخ رشید ورته دا برېت خوځوي لکه د کیرړي پوه شوې اوس ګوره هغه هم ستا په شانتې واده نه دی کړی که نه هغه خو نه کوي واده هغه واده ته څه ضرورت لري هغه خو دومره پیسه ده دومره مال حالې دی چې هغه په واده څه شی کوي نو بس دغه شانتې ته هم واده مه کوه چې څنګه شیخ نه نه رشید زه خو غلط کار نه کوم که نه الحمدلله ته به دلته سعودیه کې څه غلط کار وکړې هلته تا ته کمې ښځې ملاوېږي څه غلط کار به وکړې ما په کلي نه دی کړی قسم دی زه په کلي نه کوم ځا چې ګپ لګوم خو دا کار مې نه دی کړی کلي به نیم څه غلط پلط نیم ګرځېدلی مولانا شکیل خان صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گائز آج نه نه آج کے حقیقت کې لکه آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں مولانا شکیل خان صاحب تا ته پته شته زما موره بله ورځ یې زما هغه ورور څه نښتې وویل زه راولم مشر راولم ځان ته یې په دې کور کې کښېنوم ویل هغه چېرته ځي نه همدې کور کې پروت وي ویل تاسو هوار ګرځئ نو تا ته پته شته زه په کور پروت یم بس په کاټ کې پروت یم لکه که څوک راته ووایي چې دا کار وکړه خو زه وایم صحیح ده یا کار مارې داسې وکړم یا ورور مې راته ووایي چې یاره ماله یو ټریپ ووه ګاډی راله بوځوله بوځم خو بس نور کور نه نه وځم 24 ګنټې ته د سهار نه د 12 بجو نه ونیسه تر د 4 بجو پورې د ورځې ما ته رنګ کوی شي که ما تا باز کوی شي هېښ به نه راوځم د کور ګډ بای ګډ بای صحیح ده صحیح ده اوس خو پاکستان کې څه ټیم دی خدای نېکبختې اوس خو ډېر ناوخته دی نو ستا نه 12 وجه نه وخته بجې زه خو 12 بجې تلم تا ماته کې ته ما سره خبرې کوې لګیا زه خو 12 نه بجې مړې ګپ لګوه تا ته کومه رسي بچي جاړي بچي خو دې ظالمي دي زما بچو باندې ته ولې دا نظرې خو دي بچي دي زلمي دي بچي دي زلمي دي بچي نه الحمدلله الحمدلله او کنه او ماشاءالله کنه نه ستا څو دوه یاره ما نه هېرېږي مړه خبره څو بچي مې پکول دې نن ښایسته پکول اچوم
یا والله ته ما ډېره مخکینې لیدلې سره زړېږي نه که نه ظالمه خټه دې ده ته ما ډرامو کې لیدلې وې بله ورځ مې کمپیوټر را ونیولې وایي ما د هغه جینۍ ده ها پوه شوې د سنګین بس منګین دې زما دا ټول مې زما درته لیدلي میرا زما دا غم چې دی کنه تاسو ټول به بوډاګان کې زه به دک شاته لنډی ښه ده نه زړېږي که نه یو لنډی سړی وي دانیال یوه لنډی वेलकम वेलकम दानियाल कैसे है लाहौर मैं आंता پوه पिया شوې लाहौर सो स्वीट थैंक यू क्रेजी शुक्रिया خبره واوره ये मेरे से जेलस होता है یو शकील जो है ना ये मेरे से जेलस होता है गाइस डबल में मारे यार कितने ورګه چې चार लोग سیاران راکو चार چې کم یو چارجر ختم هلکه ډېر تکړه دی मैं ठीक والله हूँ आप 2 सुनाए मैं घंटे ठीक हूँ थैंक यू 2 दानियाल घंटे फूल फूल दानियाल फूल एक फूल मारो एक څلور फूल मारो کسان गाइस پکې ګلونه ولګېدل थैंक यू लियास एक दो लोग और यार दो लोग और यार दानियाल ये डबल पूरा हो गया ना बहुत अच्छा हो जाएगा गाइस डबल पूरा की करना बड़ा गोरे यार डबल दो पूरा सौ کړی पच्चीस دسي خلق ناس ये पूरा की خدای مکورمان مکا خزو مننه کاریان شي ټولو نه مننه الله دې وکړي چې کومې جینۍ سره نن د شپې خبرې کوي معشوقې والا هغه کوسرا راوځي چې ما ته ګل نه راولي ثانک یو دانیال اوسره راوځي که نه ما والله د دنیا ته ورېږم د بلوټوث کې چارج کم شوله تاکېږه ثانک یو دانیال شکریہ بیا خرابېږي که نه شیشه چې خراب شي زما زړه हेलो اوس فون صحیح کا اوس صحیح نه دی هغه استغفر الله پښتون دې مطلب دا چې دا بده چا سره خبره کې زه کو یاري خبره واوره زما ټلیفون اواز صحیح درځي हेलो डबल शो ورېږه ब्लूटूथ ऑफ का करना उचित ना ब्लूटूथ ऑफ का सिंगाल दी ओ आप पछतो आती है दानियाल आपका मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह का हेलो اوس صحیح نه دی डबल गोरे اوس هم ډبل دی डबल दे صحیح ده زه الله دې خیر وکړي بیا به سبا ګپ ولګو شي کې چارج ختم شو ओके اوکې ده زه ډېر आपको पता है کای ته به درځم که خیر واتساپ نمبر بیا را دیکا کا ओके सही था صحیح ده اوکې ده السلام علیکم ओके अल्लाह पामान स्ट्रिक में दमन ने बाजा क्या बात कलेवाल जानन तवाया मोहब्बत पे जन्म कुरड़ा कतंग कटका अमा सरच घर दबल छोकी सी बन कवि वालेकुम सलामुन नवी पैगामुना जाड़ा वाले जाड़े जड़गा चलो तासो सपोर्ट न कोई नो चासा चैलेंज गेम वका आओ कना तासो बे सपोर्ट न कोई वालेकुम सलाम नाश्ता सही है इंशाल्लाह जड़गो बे सबा द खैर गप लगो इंशाल्लाह थोड़े गमड़ा गुल रुख था लाइव शेयर को आ रहा वाली जार लका द मार तराव खि इजाजत माता सा खबरी दी तदा वाले टोल औराज द मागो साखते लाइव पुना के औराजिन लाइव तराव खि जा तंजल लाइव तरह खींचा वालेकुम सलाम न ठूल तो सलाम ने जड़गा ताला कम माता डेर वक्त न लगे
سلام علیکم سلام. دا خو ماشومه ده. وعلیکم سلام. ټولو ته سلام د زړګه. مسته مسته راشه